چې د ټولې مځکې پاچاهي او حکمرانی غواړي. خو پر دې کار نه څوک کامیاب شوی دی او نه کامیاب کېدلای شي. چې حسان هم دغه جملې څخه یو نفر وو. نو حسان پوښتنه وکړه چې په جهان کې لو پاچاهي د چا ده؟ خلق ورته وویل د فرس پاچاهي، هغه چې کسرا یې پاچا دی، هغه تر ټولو لوی او قوي ملک دی. حسان وویل اول په هغه شروع کوم، لښکر یې ښه منظم او آماده کړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچاهي ونیسي. لښکر یې رهي کړي، غواړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ پر هغه لوی دولت حمله وکړي. خیر، اوس پاچا او د لښکر د دغه لوی جنگ د پاره رهي دي. خو په لار کې د دغه کار څخه د قومو مشران ناراضه او ناخوښه دي. ځکه هغه پوهېدل چې څوک کولای شي چې پر فارسیانو حمله وکړي. موږ څوک یو چې پر فارس حمله کوو او نیسو یې؟ مګر د پاچا څخه بیریږي، څه نسی ورته ویلی. دوی پوهېدل چې پاچا مغروره دی او د چا خبره نه مني. او په عین حال کې حسان هم ډیر احتیاط کاوه. هیڅوک حتی د قومو مشران، وزیران او د لښکر مشران د دوه مجلس ته بیله تلاشي نسی ورتلای. خو یوازنی نفر چې د پاچا او مجلس ته بیله تلاشي ورځي هغه د پاچا ورور دی چې عمرو ابن تبان نومېدی. نو د قوم مشران وویل چې په دې باره کې به د عمرو سره خبرې وکړو. د قوم مشران راټول شو او عمرو ته ورغله، ویل یا عمرو د حسان څخه مخلاص کړه او تر هغه وروسته ته زموږ پاچا یې. عمرو هم د پاچاهۍ په طمع شو او د دوی سره د خپل ورور د وژلو نقشه جوړه کړه. مګر په دغه مشرانو کې یو نفر چې ذوالرعین نومېدی دغه فیصله نکړه قبوله. او عمرو ته وویل یا عمرو داسې هیڅوک نسته چې خپل ورور دی وژلی وي او غمجن شوی پښیمانه شوی دی نه وي. خپل ورور مه وژنه. مګر عمرو چې د پاچاهۍ په طمع و د ورور پر وژلو یې ټینګار کاوه. دلته نو ذوالرعین یو لیک ولیکي او عمرو ته ورغلی، ویل دغه لیک ستا سره د امانت پر قسم کښېږده. کم وخت چې ما در څخه وغوښتی بیا یې راوباسه. عمرو هم دا قبول کړه او خط یې د ځان سره کښېښاوه. تر دې وروسته عمرو د خپل ورور حسان د وژلو د پاره د حسان مجلس ته په داسې حال کې ورغلی چې یو خنجر یې پټ ورسره وړی او په مناسب وخت کې خپل ورور ووژي. که څه هم د عمرو د نورو مشرانو په ملګرتیا دا په وسه پوره وه چې حسان بیله وژلو د حکم څخه لرې کړي، مګر د پاچاهۍ په طمع یې ورور مړ کړي. د ورور تر وژلو وروسته عمرو ډېر پښیمانه او ډېر غمجن شو، حتی خوب یې رټ شو، بیدېدلی نشي. د دغه پریشانۍ او بیدارخوابۍ په سبب مریض او ناجوړه شو. طبيبان، منجمین او کوډګران یې ورته راوسته. هغو ټولو په اتفاق سره دا ورته وویله چې ستا مریضي ستا د ورور د وژلو په سبب ده. هر څوک چې دغه کار وکړي دغه حالت ورته پیښیږي. عمرو ویل ښه، د دغه مریضي چاره څه ده؟ طبيبانو او نجومګرانو وویل ستا د مریضي د پاره بل علاج نسته بیل دې څخه چې ټول هغه کسان ووژنې کم چې ستا د ورور د وژلو مشوره یې درکړې ده. عمرو ویل دغه کار کوم. نو ټول هغه کسان چې د ورور د وژلو مشوره یې ورکړې وه او په دغه دسیسه کې یې د ملګرتیا کړې وه ووژل. اوس د ذوالرعین د وژلو نوبت راغلی. ذوالرعین ویل د مخه تر دې چې ما مړ کې ما ستا سره یو لیک د امانت پر قسم ایښی و، هغه راوباس. عمرو هم هغه لیک راویستی. ذوالرعین ویل خلاص یې که او ویې وایه. پاچا لیک خلاص کړي چې په هغه کې فقط دغه دوه بیته لیکل سوي وه: الا من یشتری سحرا بنومه، الا من یشتری سحرا بنومه، سعید من یبیت قریر عینه، فإما حمیر غدرت وخانت فمعذرة إلهي لذي رعين. یعنی څوک په خپل خوب سره وشوالی رانیسي. سعید او خوشبخت هغه څوک دی چې شپه په رضایت او اطمینان سره تیریږي. هو،
اهل یمن خو غدر او خیانت در سره وکړ مګر در پیاد یک چې ما درته ویل چې خپل ورور مو وژنه. یعنی خوشبختی دا نه ده چې پیسې یا لوړه کرسي ولري